ذبیح الله مجاهد د عمران خان د پارونکو څرګندونو دفاع وکړه. سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. په اے اف جی پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. اے اف جی پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس درسره چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د امارت وین او د اسلامي او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال ذبیح الله مجاهد د خزینو د زده کړو په اړه د پاکستاني صدر اعظم عمران خان د پارونکو څرګندونو دفاع وکړه. مجاهد د ګلبدین حکمتیار له بریا تلویزیون سره د مرکې پر مهال وویل چې عمران خان بده خبر نه ده کړې او نه یې باید دومره غبرګونونه ورښودل شوي. د هغه په وینا عمران خان یوازې د ډیورن کرښې په دې غاړې کې نه چې د پاکستان تر کنټرول لاندې هغې غاړې کې هم د خزینو له زده کړو سره د قبایلي سیمو د خلکو له سیاست څخه یادونه کړې ده. ذبیح الله مجاهد د پاکستاني صدر اعظم د خبرو په تاییدولو سربیره زیاتوي چې د ډیورن کرښې په دې غاړې کې قبایلي خلکو په ډلهییزه توګه د خزینو د مکتب جوړولو مخالفت کړی دی. د طالبانو وزیر له دې سره هیله مندي ښایي چې دا وضعیت بدل شي. د پاکستان صدر اعظم یا د څرګندونې څه موده مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان د بشري ناورین په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د جوړې شوې غونډې د پرمهال کړې دي. د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون یو شمېر سیاستوالو او په پراخه کچه افغان د عمران خان دغه څرګندونو د افغانستان سپکاوی او په کورنیو چارو کې لاسوهنه وګڼله. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.